په داسې حال کې چې د اسلامي امارت په بیا ځلي واکمنېدو سره په ټول هیواد کې د کوکنارو کښت، قاچاق او ورته نورو برخو کې بندیز ولګېد، خو هیوادونه بیا هم وخت ناوخت په دې تړاو د افغانستان له ادرسه اندېښنې څرګندوي. د مرکزي ویان مرستیال حمدالله فطرت د نشهیي توکو د زیرمې اړه د یو شمېر رسنیو د راپورونو په غبرګون کې وایي چې اسلامي امارت په دغه برخه کې ښکاره او پراخه مبارزه کړې ده. د اسلامي امارت مرکزي ویان مرستیال ویلي چې په تېرو 2 کلونو کې په هیواد کې د نشهیي توکو نږدې 1500 کارخونې له منځه وړل شوي دي. ښاغلي فطرت ویلي اسلامي امارت 2 کاله وړاندې افغانستان کې د نشهیي توکو کښت، تولید او قاچاق منع اعلان کړي او پر وړاندې جدي مبارزه هم ترسره کړې ده. ملا حمدالله فطرت ویلي ټول افغانستان کې د نشهیي توکو کښت او تولید درېدلی او زیرمنتونونه یې له منځه تللي دي. دا خبره سمه نه ده. اول دا چې 2 کاله وړاندې په افغانستان کې د نشهیي توکو کښت، تولید او قاچاق منع اعلان شو او له دې اعلان وروسته د نشهیي توکو پر وړاندې قوي مبارزه ترسره شوه. د دې 2 کلنې مبارزې په ترڅ کې شاوخوا 1500 د نشهیي توکو د تولید فابریکې او د پروسس کارخونې او ذخایر یې له منځه وړل شوي. او دوهمه داسې د تولید د نشهیي توکو تولید او کښت درېدلی، نو طبعا چې کله د نشهیي توکو تولید درېږي، ذخایر او زیرمتونونه په خپله له منځه ځي. چارواکي وایي اسلامي امارت په ټولیزه توګه د نشهیي توکو پر وړاندې ګوټلي او رغنده ګامونه پورته کړي چې پر وینا یې په دغه برخه کې لاسته راوړنې هم درلودلې دي. ملا حمدالله فطرت ویلي د نشهیي توکو قاچاق نړیواله ننګونه ده. پکار ده چې د سیمې او نړۍ اغیزمن هیوادونه له افغانستان سره د نشهیي توکو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې همکاري او په ګډه د دغې پدیدې مخنیوی وکړي. درېیمه دا چې د افغانستان اسلامي امارت د مخدره توکو د قاچاق د مخنیوي په موخه هم کوټلي ګامونه اخیستي او په دې برخه کې په عمل لاسته راوړنې هم درلودې. اصل کې د نشهیي توکو د قاچاق موضوع یوه نړیواله ننګونه ده. په کار ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه او ټول هغه ښکېل اړخونه چې له دې برخې څخه متضرر دي له افغانستان سره د نشهیي توکو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي او په ګډه او شریکه باندې د دغې پدیدې مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نشهیي توکو پر وړاندې د امارت له مبارزې څخه ډاډ ښودلی و.